عائشہ ګل دی او زه د المدینه سټوډنټ یم او ما په میټریک کې 1054 مارکس اخیستي او المدینه ماډل سکول مې ټاپ کړی دی. د دې لپاره زه د الله تعالی ډېر شکریه ادا کوم چې زه د دې نعمت نه نوازه کړم. دې نه علاوه زه د خپل ټیچرز ډېره شکریه ادا کوم. راغو د محنت په وجه زما د محنت په وجه زه نن دلته ولاړ یم. دې نه علاوه زه د المدینه ډېره شکریه ادا کوم چې دا یو انسټیټیوشن جوړ شوی دی چې د دې په وجه واړه چې دي ماشومان چې دي هغه خپل مستقبل چې دی هغه ښه جوړولی شي. او زه د خپل پیرنټس هم ډېره شکریه ادا کوم زما په سټډیز کې هغوی ما ډېره زیاته سپورټ کوي. دې نه علاوه نن د پرایز ډسټریبیوشن په المدینه کې د کلاس 9 او د کلاس 10 سټوډنټس د بوایز ګرلز دواړو له چې دی چا چې ټاپ 10 کې پوزیشن و هغو له پرایز چې دی هغه ورکړی دی الحمدلله. او دې نه علاوه ما ته پکې ګولډ میډل میلاو شوی دی. دې دپاره زه د المدینه ډېره زیاته شکریه ادا کوم او د سر عمر علي سر شوکت علي او میم شبنم په وجه چې زه نن دې ځای کې ولاړ یم او د خپل پیرنټس په وجه. زما نوم هیرا سید دی. زما خپل سکول کې په ټاپ 10 کې 7 پوزیشن اخیستی دی او د کوي دپاره چې زه د ټول نه غټ تینکس خپل فادر ته کوم کوم چې زه زما د لایف په هر مومنټ کې سپورټ کړی یم انکریج کړی یم او د کریکټ پات دپاره زه همیشه ګایډ کړی یم. بیا خپل سکول ټیچرس ته خپل سکول والا ته زه تینکس کوم هغو چې دی زما موږ سره ډېر پیشنس کړی هارډ ورک یې زموږ سره کړی او د هغې دپاره زه ډېر تینکس یم او چې موږ سټارز ورسو د هغې دپاره موږ انسپایر کړي یو. زه به ښه محنت کوم او نور اواډز ما ته زما دپاره ویټینګ کوي. نور اواډز به هم زه انشاءالله علم دا زما ایوارډ و او دا چې دی د دې مخکې به زه نور ډېر شي ایوارډونه علم. زما نوم اقرا هارون دی او زه د ضلع شانګلې سره تعلق ساتم. زه د هغه ځای یم او دلته کې زما پلار موږ سبق را راویستي او زما په بورډ کې ضلع سوات کې زما فرست پوزیشن دی 582 مارکس مې دي او زه ډېره زیاته خوشحاله یم او خپل ټیچرز ته هم ډېره زیاته خوشحاله یم چې هغوی مې سره دونه محنت کړی دی. یوازې دا نه چې د 9 10 ټیچرز ته ترې خوشحاله یم خو زه اوورال زما د نرسري نه والا د 10 ته پورې څومره ټیچرز دي که نه هغو ټول دپاره زما ډېر زیات ریسپیکټ دی او زه ډېره زیاته خوشحاله یم او زما پلار او زما مور زه په هر یو دغه کې سپورټ کړی یم. ایون چې اکثر انسان دونه کوشش کوي امید ختم شي که نه نو هغو بیا هم زه سپورټ کړی یم چې هېڅکله امید ختم نه شي او خپل تعلیم مطلب برقرار ساتل. پروګرام خو ستاسو د مخې او صرف د دې مقصد دپاره مو کړی دی چې د ماشومانانو کم مخفي صلاحیتونه دي هغه اجاګر شي هغه راچوت شي او د دوی چې کم ټیلنټ دی هغه خلکو ته ښکاره شي او فیوچر کې دوی د ملک د قوم دپاره څه وکړي. بله دا خبره چې د المدینه په باره کې به زه خبره وکړم چې المدینه 1998 کې چې کله سټارټ واغستو زما والد صاحب محترم الله دې وبخښي نو هغه ډېر زیات انتهایي هغه پرایمري لیول ورې 5 کمرو نه سټارټ اخیستو خو دا هغه نیک مقصد ډیووشن او کمیټمنټ دی چې نن په دې مقام باندې ولاړ دی. او بله دا خبره چې نن ما خو په خپل سپیچ کې وویل هم چې نن زمونږ المدینه چې دی د ملګرو په تعاون سره ستاسو په تعاون سره دا نن یو یونیورسټي لیول ته ورسېدو او مونږ BS پروګرام د زوالوجي او د انګلیش هم شروع کړی دی او زما خو مقصد دا دی دغه شاعر شعر دی چې رہی جو زندگی ہماری تو شہر ظلمت میں چراغ بانٹیں گے اور بے حساب بانٹیں گے انشاءاللہ.